ګوانتانامو د بشري حقونو کنده. ګوانتانامو یا ګوانتانامو بی یو لیرې پروت زندان دی چې د متحده ایالاتو سیاسي مخالفینو ته د سزا ورکولو لپاره جوړ شوی دی. په 2002 زیږدیز کال کې متحده ایالاتو په ګوانتانامو اډه کې یو لوړ امنیتي زندان جوړ کړ. د ګوانتانامو زندان د کیوبا په سویل ختیځ کې د 114 کیلومتره مربع مساحت په درلودلو سره موقعیت لري. که څه هم دغه اډه تل د امریکا او کیوبا ترمنځ د تاوتریخوالي موضوع، بیا هم د کیوبا د انقلاب له بریا وروسته د دغه هیواد چارواکو په وار وار د خپلې خاورې د بیرته ستنولو او د امریکا د اشغال د پای ته رسیدو غوښتنه کړې، خو تر اوسه دا ستونزه نه ده حل سوې. ګوانتانامو هغه زندان دی چې د بښنې نړیوال سازمان د امریکا دایمي ننګ او تور ټکی بولي او له جو بایډن څخه یې غوښتي چې بند یې کړي. ګوانتانامو د تاریخ او نړۍ په کچه یو له تر ټولو ډارونکی زندان دی. هغه زندان چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوم د نیواګر حکومت لخوا د بشري حقونو څخه د هدفي سرغړونې سمبول دی. داسې زندان چې بندیان یې تل ظالمانه، غیر انساني او سپکاوي سره مخ دي. فشارونه او شکنجې داسې دي چې ډیرو بندیانو تر شکنجې لاندې خپل ژوند له لاسه ورکړی او ډیر شمیر په رواني ناروغیو، خفګان، اضطراب او مایوسي اخته سوي دي. د دغه زندان اکثره بندیان مسلمانان دي. هغه مسلمانان چې د اشغالګرو لخوا د هیواد د ازادۍ او د اسلام د سپیڅلي دین د دفاع په خاطر نیول سوي او بیا په دغه زندان کې بندیان دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د امریکایانو له اشغال وروسته د افغانستان د اسلامي امارات مجاهدینو د دوی د ظلم او جنایت پر وړاندې مبارزه پیل کړه او په دې سپیڅله لاره کې لیدل کېږي چې ډیرو خپل خوږ ژوند د لاسه ورکړی او ډیر هم ونیول سول او په ګوانتانامو زندان کې بندیان سول. په همدې حال کې د تیر حکومت یو شمېر سیاسي څیرو په ځانګړې توګه جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د اسلامي امارات د مجاهدینو او حتی د بې ګناه خلکو په نیولو او ګوانتانامو ته د هغوی د سپارلو په موخه د امریکایي پوځیانو سره فعاله ونډه درلودله. هغه په دا کار سره له امریکایانو څخه پیسې ترلاسه کولې. بې له شکه د افغانستان د اسلامي امارت جهاد او سیاست دومره شدید او قوي و چې د دې لامل شو چې امریکا له هیواده ووځي او افغان بندیان خوشي کړي. موږ تاسې د 1402 کال د سلواغي میاشت په وروستۍ کې شاهدان یو چې 2 نور افغانان د ظالمانو له زندانه راخوشي سول او د افغانانو په ارکلي سره د خپل وطن او کورنۍ غیږ ته راستانه سول. د یادونې وړ ده چې ملا عبدالظاهر صابر د لوګر ولایت او حاجی عبدالکریم د خوست ولایت اوسیدونکي په 2002 کال کې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د متحدینو لخوا نیول سوي وه. لومړی د بګرام زندان او بیا د ګوانتانامو زندان ته انتقال سوي وه، خو اوس دوی آزاد سوه او خپل وطن ته راستانه سول.